خوشبختانه ما بار بار ویلي دي چې دوه شخصیتونه چې زه دوی ووینم یو کاروان صاحب او بل سپین تڼی او داسې الفاظ به نه وي چې زه د دوی په مخ کې ومغږېږم او خوشبختانه دوی نن لرو. ډېر ښه. دا ویاړ دی چې نن دا مېلمانه موږ لرو او زموږ تر سټوډیوګانو راغلي دي. موږ ډېر ویاړو او دوی نه ډېر منندوی او قدرداني کوو. د بي بي سي راډیو تلویزیون چې تاسو یې غږ اورېدلی دی ورسره بلد یې زموږ خپل لوی پکتیا خوست سپین تڼی صاحب خوشبختانه تشریف یې راوړی او دی نن پروګرام کې لرو. خپرونه کې خو نه لرو خو تر هغه دفتر او تر څنګ یې زموږ راډیوګانې د چې دي مثلا ویلي دی او موږ هم ځو نوبت ورکوو نو هغوی ته دروازه به خلاص شي. نو صحیح عنایت صاحب تاسو لږ مایک باندې داسې غمجن غمجن ته راته ښکارېږي یاره هېچا زارېږي یاره هېچا زارېږي یاره د شپه ښار زنګېږه. سلامونه، ډېر ستړي مه شئ. هیله ده چې تاسو روغ جوړ صحت و سلامت وئ. د خوښۍ ځای دی چې دوی به په سیمه او یا په اصطلاح لویه پکتیا په سینه محدوده وو د لوی افغانستان او په ضمن کې کوم وایم زموږ او ستاسو د ټولو ښاغلی لوی او محترم سپین تڼی صاحب موږ په ژوندیو استودیوګانو کې د هوا راډیو لرو. د ویاړ ځای دی هغه په اصطلاح چې د مننې الفاظ نه لرم د خوښۍ احساسات را سره دي. تڼی صاحب تاسو ډېر په خیر راغلی، ډېر ستړي مه شئ او ستاسو دغه راتګ زموږ پر لیمو ډېره مننه. په اول قدم کې تاسو ته ستاسو اورېدونکو ته درنه سلامونه او د اختر مبارکۍ ورته وایم ځکه چې د نکریزو شپه ده. سبا لوی اختر دی، د قربانۍ اختر دی. په دې هیله چې دوی ټول روغ تکړه وي، اختر ته یې تیاری نیولی وي. زه خو دغه ستاسو د ودانیو لاندې چې ګورم لا هم په سرګردان چوک کې خلک سرګردان دي، خو په دې هیله چې سرګرداني یې پای ته ورسېږي او سبا ښکلی او بختور اختر ولري. مهرباني، ډېره مننه. تڼی صاحب تاسو ته هم مخکې له مخکې قربان اختر مبارک وایو. یوه پوښتنه کوم چې تاسو دا لپاره راغلي یئ دغه د رسنیو وضعیت او په ضمن کې که زموږ دغه کوم نشرات چې دي چې په کوم کیفیت یې کوو او په کومو خدماتو باندې چې موږ اخته یو دغه له اورېدونکو سره د لندن او د افغانستان بیا خصوصا د خوست څومره تفکیک دی، څومره تفاوت دی، موږ څومره یو او دوی څومره دي؟ ډېره مننه. زه خو ستاسو مینهوال یم او ستاسو خپرونې اورم. ما ته تر ټولو نه مهم او ضروري خبره چې یادونه یې کوم هغه دا ده چې ستاسو خپرونې نه یوازې خبري او معلوماتي دي بلکې تعلیمي هم دي. ډېرو خلکو ستاسو نه ډېر څه زده کړي دي، خصوصا زموږ خویندې چې په اوسنیو حالاتو کې تاسو ته معلومیږي. نه غواړم چې دا خبره تکرار کړم. دوی د ډېرو څه نه بې برخې دي، خو ستاسو د راډیو د څپو له برکته دوی ډېر څه زده کړي دي او د لرې واټن نه دوی تعلیمي پروګرامونه، دوی درسي مسایل دا یې پر مخ وړلي دي او خدای دې تاسو ته ثواب درکړي. ډېره مننه. ستاسو لطف دی او ستاسو هغه په اصطلاح که ووایم حسن نظر مو دی. ډېره مننه تڼی صاحب. ستاسو سره وخت هم کم دی. زما دغه پوښتنې به په اصطلاح ډېرې مختصرې به اوسېږي، عمده به اوسېږي. تېر خوست او اوسنی خوست څومره تفکیک یې کړی دی؟ تاسو دلته راغلي دغه لوړپوړیزه ودانۍ مو په ولیده، نو دغسې پرمختګونه ځوانانو ته خصوصا وطنوالو ته کوم پیغام ورکوي؟ ډېره مننه. ځکه چې خپل لهجې ته شم خپل وطن ته راغلی یم، خوست ته راغلی یم، خو ډېرې کیسې به زه نه کوم. موږ وعده سره کړې وه چې ډېر مې نه غږوئ ځکه زه بیړه لرم. ودانۍ کیسه دې وکړم، خو اول ور دومره جګه وداني دومره جګ تعمیر په خوست کې ولدم، مخ ته مې نه ولدلی او داسې معلومیږي چې دا یو ډېر جګ تعمیر دی، خو څه یې دومره جګ نه وي. په اول منزل کې مو خو دا وه چې مخ ته پوس وختمه، خوست ما ولده، منګال صاحب دا وښویې دا یې لیدلو دا ځایونه یې وښیل او ډېر نوي تغییرات چې مو ولدل مخ ته مې نه وي لیدلي. نو دې پوره زه فکر کوم چې دغه ځای تاسو د پروګرامې خوند په دا کې یادی چې تفریح پیدا شي، خو پوس کټې سره ته وخت یې وړه خوست وکسئ، زړه مې تازه شي، زړه مې بوغ شي. دغسې به کېږي. دغسې
تڼۍ صاحب ستاسو دغه وړاندې یادونه هم شوی چې وخت موږ سره کم دی نو هغه اورېدونکو لپاره به ستاسو پیغام چې شی وي راغلی یا اختر دلته تېروئ د اختر لپاره ستاسو چمتووالی چې د کلیمو په اصطلاح ورته اماده کړي دي بوټان واسکټ هغه که په د دریځبانانو په اصطلاح کې ووایم کولمه اخیستې ده ډېره مننه په افغانستان کې خو په دغه وخت کې ګډینان ډېر دي بیا په خوست کې خو زه نه پوهېږم په خوست کې ګډ نه راپسې ډېر شي مو د عید جمعې وخوستې وې خو په دا ګډدې کې لږ سرنامه شولې یس مې چاته ورکړي دي چېرته ومینځي خو مو یس داسې عمر دی چې د نوې او د زړې جمعې فرق ډېر نه زده کېږي په ولې نه په چې وړیکه وم ارمون مې و چې زه نوې جمعې عید ته وغوندم یس مې ارمون دا دی چې پوکې جمعې وغوندم نو جمعې مې یورې وغوستې دي خو پوکې به یې ورته مینځلې و تو کړي وي سبا ته به هغه وغوندم لمانځه ته به کې لوړ شم چای به کې وڅښم ملګري سره به بیا هم عید مبارکي وکړم او اخري خبره چې زه کوم دا ده چې تاسو د راډیو اوریدونکو ته مینوالو ته خستولو ته او قانون ته ټول ته بیا هم د ستړي مبارکي قرباني قبول شه المنځنه عبادتونه قبول شه او په دغه نه چې په افغانستان کې هدايه مهمه پیراشي په دغه نه چې تاسو نه هم حوصله وکړئ چې خواندې ته د تعلیم په ورونو کې د خبرونه وړاندې کوي د یور وي او د چې هر چیرته وي هر کې چې وي خښلې دی ژوندۍ دی کامیاب دی مهرباني احساس مو څه دی په وروستۍ کې به دا درنه وپوښتو چې همدغه شېبه چې ناست دی د لندن او خوست څه احساس کوئ ولا چې زه خو لندن بخیر نه ویر شوی دی کنه ویل کې چې کومه حساب ولاته دي خو مونږ کله کله دی په دا ویر شي چې موږ خپل ماشومتوب پر پزړه شي زه چې دی وطن تر درې مما معنی کنه چې نن بیا وته یو ما خاص نه دی د لږه غمه چې ولدل کنه مته چې کوم مخته وخت په پزړه شي زه وړي کوم منډه به والي ته هم به کنه هغه وخت په پزړه شي نو طبيعي خبره ده چې هر چا په د ماشومتوب وړي کولای دا بهترین عمر دی هر چا په زه احساس په کوم لکه د خیال په وزن دی چې خاطرې په ملګرتیا او شوی ومه خپل ماشومتوب ته ورګرځېدلی وم دقیقا اخترې دی یادې دي تنه سر ویل نو دا نمونه په نوم ویل کې چې کله څه راځي کې غیر کریزي یاد وو نه کریزي خو ځکه نه کله هیڅ په لندن کې دې په چې د عید شپې ورځې چې چې دا چې ویر نشي د کریزي ویر نشي مې وړا په چې نو خو ستاره شو خبره پیږي هیله هغه به تاسو کې چې څه تاسو اندې وایي کنه چې سړی په پیږي چې وشه خو عید دی نه خو طبيعي خبره ده نو ډېر لوسینه سړی نسته کوي دقیقاً په ولادتونو کې تنه صاحب دغه زمان دي تګرون دي که لونه دي تګرون دي زه داسې ډولېږم چې دې دا پروګرام ونه وګوري چې پیغام ورونه لګي چې دا څه یې زه چې رښتیا ته وایم د لینا چې دي یمي څه پښتني خلک په دا چې خارج ته لور شي بیا ډېر افغانان زه پاکې نه درېم ما نه افغانان ته کلمه دای په خارج بیا پارک کې چې ودرېږه د ورکه خو ورکه دې متبار دی زه کله کله لیکي چې د یغنه بوټي کنه مېزه سره نه دسترخوان نه زه په غاټ وکم چې دا ورکه ومنځي چې د جنکې د سپکر ولکه چې ویل زه او دا حقیقت دی په دا وطن کې باید داسې په وطن کې داسې چې باید وي یعنی د ناز وي کې البته مثبت ناز وای نازوي تعلیم په وکي زده کړه په وکي او دې نه امید نشي نه هیله نشي دا کیسه مهمه ده مهرباني تنه صاحب هغه ورسته پښتنه ډېری پښتنې را سره دي خو دا هره پښتنه چې کوم وایم چې دا به وروستی خو نور را پیدا کېږي تاسو موږ وبښئ نو دغه دا ځل اختر به څومره متفاوت تاسو لپاره او هغه تېر اختر چې تاسو لندن کې وایي څومره تفاوت کوي یاره دې تفاوت خو ځکه ډېر دی چې په داسې کې زه بیا هم ته چې زه وړي کولي ته ورګرځېدلی یم ماشومتوب ته ستون شوی یم دا خبرې موی خوره دی دا متخوان ډېر کوي خو بیا هم ایمیتو سې ټول اختر داسې اختر وي چې موږ خلک استفاده کوي زه چې روغونه یم دلته زه اختر پروګرام جوړوم چې بي بي سي اوریدونکي کتونکي وایي چې موږ چې جوړ کړي دي افغانستان کې چې شته او چې دې پورې جالب دي کنه او ته څه نه راځي چې دا د څه ته کې شي زه فکر کوم چې ځنې ملګری عید به خو څه بیا مصروف وي دغه خو همیشه دا سوي چې خدای پاک کوري نه دي چې د عید په ورځ زه په دفتر کې ومه پاریسا کول په عید کې چې د شوې د دوه میاشتې وخت په دا کې بخت مې برابر و چې زه په عید کې په کار کې ومه رسخات مې ټول ورځ بس په رخصتۍ او سات مې تیر و چې نه وی چې په بل متشاور ملګری اتل
زه به چې چېرې لاړم نن اکثر داسې پېښ شي چې زه په عید کې هغه وم په دفتر کې وم نو هېڅ دغسې په دفتري کورونه مو پرمخته دي خو عید ځکه خوند ورکوي چې په خپل وطن کې دا د خوشحالۍ احساس دی بالکل تڼۍ صاحب تاسو نه ډېره مننه هغه وروستی پیغام به دا وي چې که تاسو ووایئ چې مثلا دا لندن دی تاسو یو داسې تکیه کلام دی چې د هر چا په خوله دی هوا راډیو پکې یاد زه دا وایم چې دا خوست دی هغه لندن دی روغ دی وایي تکړه دی وایي اختر مبارک کامیابي مو غواړم ډېره مننه تڼۍ صاحب چې زحمت مو وایسته وخت مو راکړ او د مصروفیتونو سره سره موږ ته وخت رابېل کړ ډېره مننه بیا دې هم تاسو ته اختر مبارک وي تاسو او تاسو اورېدونکو ته مهرباني ډېره مننه په خیر اوسئ